د عمر رضی الله عنه یو قصه ده د یو کس سره غیلان ابن سلم رضی الله عنه. امام احمد دا قصه راوړې ده. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د ده سره قصه دا ده چې دا غیلان ابن سلمه الثقفي چې کله اسلام قبول کو او دا د ثقیف قبیلې ډېر عزتمند سړی و، مشر سړی و. د طایف دا غزا چې کله وشوه سیرت کې موږ ذکر کړی ده، نو دم اسلام قبول کو، د ده بچو هم اسلام قبول کړه او دی شاعر هم ډېر مشهور شاعر. غیلان ابن سلمه الثقفي رضی الله عنه ده چې کله اسلام قبول کو د ده په نکاح کې 10 ښځې او اوس بیا سړی ته دا موضوع بیانه کړه. ډېرې ښځې د نکاح د یو سړي په نکاح کې کېدل دا د سړي دپاره شرف او عزت دی. دا د جاهلیت په دور کې مو او دا د جاهلیت نه بعد مو. عربو کې اوس هم ډېر حد پورې دا خبره شته، خو زمونږ هغه بلکل بلکې کله دا ونه وي چې یو ښځه سړي سره وي دا د ده د عزت نښه ده، او چې ډېرې ښځې وکړې یاره وایي ده ځان تباه و برباد کړو. هله سړی ځان تباه و برباد کړي چې کله دی د هغوی د ساتلو لایق نه وي، عدل او انصاف نشي کولی، به یقیني خبره دی تباه شو. خو چې عدل او انصاف کولی شي نو ډېرې ښځې په نکاح کې ساتل دا د سړي د سړیتوب او د عزت نښه ده. دا د جاهلیت په دور کې مودس 10 ښځې وي، 10 او دی د قبیلې مشر مخوري سړی او قدرمن سړی. نو څنګه چې د اسلام قبول کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اختر منهن 4 څلور پکې غوره کړه او نورې به طلاقې. دی څلور نه خو زیات نه شي ساتلی. بیا د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې د ناشنا کار وکړو. د ده سره څلور پاتې شو. ده دا ښځې ټولې طلاقې کړې. د عربو کې د طلاق ورکول هم داسې دي لکه نوڼۍ چې په انګولي کې وي او خولې ته یې ور واچي. دومره ګټه جاښتې دوی نه جوړوي. زمونږ کې بیا ډزې هم کېږي او جرګې او ناسته پاسته او د قیامته پورې بیا مسله ده. زه دا طلاقو طرف ته دعوت نه ورکوم، خو دا عیب څه نه څه په عربو کې دی چې بې احتیاطي کوي، او عیب څه نه څه په موږ کې دی چې د طلاق نه علاوه بل علاج نه وي، بیا هم موږ طلاق نشو ورکولی. نو مسله دې خوا هم د دې خوا هم ده، افراط و تفرید. نو هغه د ښځې طلاقې کړې ټولې او مال یې راواغېستو. هغه ډېر مالداره سړی و ځکه چې د قوم مشر دی. مال یې ټول په زامنو کې تقسیم کړو، ښځې چوټې کړې او مال یې څه چلو کړو، مال یې زامنو کې تقسیم. نو دا خو د عمر رضی الله عنه دور خلافت دی، دې کې به وګرځي. عمر رضی الله عنه ته چا ووایي چې لکه غیلان دا چل کړی وی راولېده، چې راوستو ورته ووایي ما ته داسې ښکاري چې هغه شیطانان هغه بر د اسمان نه چې خبرې پټوي او بیا یې راوړي، هغوی پکې که څه دا خبره هم پټه کړې ده راوړې ده چې ته مړ کېدو والی، ځکه تا دا ښځې هم طلاقې کړې او مال دې هم تقسیم کو. زما دې په الله قسم وایي دا خبره یاده کړه، یا به دا ښځې واپس کې یا به دا مال واپس کې ټول د دې زامنونه، او بیا به زه دا مال په دې میراث کې به برخه ستا ښځو له هم ورکو. او صرف دا نه چې مړ شوې کله کنه نو خلکو ته به امر وکړم چې ستا دا قبر په کاڼو باندې ولي، لکه څنګه چې دا بورېغال قبر په خلکو په کاڼو باندې ویشتو. ده دا کار ولې کړی؟ سوال دی، ده دا کار ولې کړی؟ دی یېرېدلی چې زما مرګ نږدې دی، اوس ښځو له څه له برخه ورکړې؟ خو مال رواله ټول چا کې تقسیم کړه؟ زامنو کې. خو چې کله داسې مشران وي بیا به یې ونه کړي. لکه دا جهالت پښتنو کې هم شته ډېر حده پورې. ښځې ته وي برخه ښځې نه وي برخه څه غواړي.
ګوره یو خبره ته وکړم ما ورته په دې انسانانو دومره نه پوهېږو څومره چې په هغه رب پوهېږي چا چې پیدا کړي دي هغه وله برخه ورکوي ته څه وکړې چې ته پکې دا خبرې کوې چې نه او دا څنګه او دا ولې نو غیلان سوچ کړی دی چې کیدای شي زه مړ شم نو ښځې ټولې طلاقې کړې دي او مال یې راواغېستو هغه زامنو کې تقسیم کړو عمر رضی الله عنه راوغوښتو یا ښځې به واپس کې او یا به دا مال ټول را واپس کې او دوی له به پکې برخه ورکې بلکې دا د علماو فتوه ده چې کم سړی په ځان ویرېدو د مرګ نه او د ښځې طلاقې کړي نو دې زنانه ته میراث میلاویږي ولې ځکه چې ده په دې طلاقه کړې ده چې دې میراث کې برخه وانه لري نو دا د عمر رضی الله عنه یو ناشنا واقعه وه د هغه په علم هم دلالت کوي